څه خبره ده چې دغسې خوابدي یې؟ فیصله وکړه چې موږ خپله لور د پور په بدل کې هغه ظالم خان ته ورکړو. ملک صاحب تاسو مې د دې دپاره راغوښتي یاست ستاسو کور ودان رښتیا هم تاسو ډېر غټ کار سرته ورسوئ چې زما زوی مو د هغه غلو ګمراهانو ظالمانو څخه مو را خلاص کړي او روغ جوړ صحیح سلامت مو تر ما پورې راورسوئ. تم خوشحاله یې تم د کلي خان یې ما غوندې ملک په خلکو بازۍ کړې ده سبا م وایه چې دا ملک زما دوست دی دا لالج خلاص نه کم چیرې دې پرېږدم خان صاحب داسې په اساني چیرې راڅخه خلاصېږه زوروره. په دې فکر کې وم چې دا ولې دونه ظالمان خلک دي یو وارې درته راغله زارۍ یې درته کولې چې په پور پیسې راکړه موږ تاریا کړو 2 لک روپۍ دې په پور باندې ورکړلې بیا ظالمانو ستا زوی در وتښتوئ نورې پیسې دې پسې ورکړلې. خیر ملک صاحب که پر ثابته شول بیا د دوی سزا په ما اړه ده. ما ته هم د دې کلي خان وایي که دوی او که بل د هر چا لاس په پښې کې بیا دې د خپل ځان سیر کړي. ګورې یارانو پلان خو کامیابه سو اوس به ډېر احتیاط کوئ په دې کلي کې زر انسانان ستا شیطانان دي پام کوئ چې رسوا نه سو نو دغه ستاسې ځای دی دغه ستاسې کوټه ده زه ستاسې په خدمت کې یم ډوډۍ و چای و هر څه مو دلته په ما اړه لري. جانه په همځکه کې دې په یاد ما نه درته وویله چې دا تورې ګوتې په موږ پسې موږي هغسې یاد یې پر موږ تاوان کړ. خدای دې سزا ورکړي جلاله هر چا چې دا کار کړی خدای افیا وشرموي. دا څه کوې ملکه موږ خطا باس یې شیان دې راڅه جوړ کړي دي په 3 سره ما خطا باس یې په اوله ورځ مو څنګه خبره سره کړې وه شیشه لاته ورملاک دې پکې وغورځوي شیش کوئ ولكن تسمى رسم الشجاع كي زموس خان سام تواما ستا زي نورك ملك صاحب لا کړیو هغه پیسې درته ورسېدې ولکه تاسو هم نشئ نظم لا خلاص هسې ورته صاحب چاته چې وایي ورته ودې وایي خان ما داسې وده کړی دی چې دی زر وارې ورته وایي دغه زړه ته ولاکه ولېږي حساب یې را خراب کړله اوس درځئ چې یو ګوله ډوډۍ وخورو بره وخت د لمانځم دی آفرین کور دې ودان ته مې بخښلی ستا یې کور ودان بس که ما او دوی سره پرېږده بیا سیر کوه ما ته هم د دې کلي خان وایي دغسې په ولاکه پرېږده. ښه د ناځوانه د زوی چم یې وکړي پیسې مو پیسې د ناسه ووتلې په ګرده کلي کې د شرمه وژلي یو او ملکي میا ملاقه سره ته ډېر چې بیا دې په لاس راسي کاشکې دې په هغه ورځ یو څه ډېرې پیسې ورکړې وای اوس مو دغه حال نه وای. خیر تاسې خوا مه بدوئ چې ورېلا سو بیا به د ده سره پر کراره حسابونه کوو. ځان راوله په خیره ورسېدله دا یې سره په خیره ستړي مه شئ په خیر راغله ستړي مه شئ شایست په خیر یاست جوړ روغ یاست. ګورئ ګرانو کلیوالو نن د دې لپاره راټول شوي یو چې دلته یو د خیر فیصله وکړو دا زموږ ستاسې په وطن کې دا جنګونه دا بدنیتۍ دا یو در بله سودونه دا کیسې بندې شي. ستاسې څنګه خوښه ده؟ ګورئ وروڼو دا څو عمر مخکې زموږ ستاسې په وطن کې یو
داسې پېښه شوې ده چې نبي ګل ورغلی دی خان اکا ته د دې خان اکا چې پیسې غوښتي دي 2 لکه په پور خان اکا راولاړ شوی دی نبي ګل ته 2 لکه په 2.5 لکه ورکړي چې سود چې یعنې سود د اسلام په شریعت کې ډېر حرام دی نو نبي ګل راولاړ شوی دی تاریاک یې کرلي دي دا تاریاک حکومت مات کړي دي اوس نبي ګل پیسې نه لري اوس دا خان ورته وایي چې په بدل کې کوچنۍ لور راکړه ګوره مولوي صاحب تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې دي زما خبره هم تاسو واورئ و دې سړي ته چې ما 2 لکه روپۍ په 2.5 لکه ورکړي دي ما په زور نه دي ورکړي و ما ته رالي کښېنستئ چې دغسې تاریاک کرم د تاریاک وخت دی نه تخم لرم نه ټکټر لرم نه هېڅ شی پر دنیا نه لرم خان صاحب خدای به کوي ته به کوې ته زما سره کومک وکړه وروره ما ورته وویل ما دغه 2 لکه روپۍ واخله که دې چېرې تاریاک ورسېدل سم شو بیا ما ته 2.5 لکه راکړه دا زما پیسې دې بندې کړه ته ول پر دواړو تکو تورو سترګو زه یې منم په دې کې وروره زما څه ګناه ده که ما په زور ورکړي دي صحیح ده که ما دی راکش کړي یې صحیح ده نو خو وروره وایي هغه پښتو کې وایي رضا کم لا ماته که نو هغه دې راضي شو پیسې مې ورکړې یا خان اکا دا دې ډېره غلطه خبره وکړه ولې ته چې خان یې د دې دپاره تا ته خدای پاک پیسې درکړي دي دا سړی تا ته درلی ودرېدی اول تا ولې د دې کار سره منې کوئ د اسلام په مقدس دین کې دا تاریاک رانیول خرڅول کاروبار حرام دی او بیا دې پیسې د سود دپاره ورکړې 2 لکه په 2.5 لکه دا د اسلام په مقدس دین کې حرام دی په دې ته ملامت یې او بل دې دا ظلم کړی دی چې تا خپل پر سر شخصي زندان جوړ کړی دی او تا دا خلک سکنجه کړي دي بندیان کړي دي وهلي دي دا تا ته چا ده کړی دي څنګه کلیوالو ما غلطه خبره وکړه دغه جلال دې پوښتنه دې وکړه څنګه کیسه وه جلاله زه به نو اوس مولوي صاحب او کلیوالو د سر اساس د تېرې کیسه وکړم دغه خان صاحب یو څو عمر د مخه جرګه جوړه کړې وه اوس راسې کلیوال یې دا څو خاینان یې ګرد راټول کړي وه د ملک په شمول باره زه ورلم ورسره کښېنستلم خان څو تنه کړي دي و جاپانۍ دي و فلانه دي سره ایله مخسرې یې جوړې کړي وې پر دې بېچاره باندې پیسې باندې دي اوس 2.5 لکه پر باندې دي هغه خو بېچاره پیسې په خبره سپاره کوي مسکین دی تاریاک یې دولت ور مات کړله پیسې نه لري نو ملک و دا نورو خاینانو دا ګردو دا فیصله وکړله چې حتما به دی پیسې ورکوي که پیسې نه لري نو لور به ورکوي اکشنۍ لور به ورکوي خانو ورسره سې کړله ما نه ورسره ومنل ما نه کړه ورسره ته زه ځینې راولاړ شولم نو او په دې دغه کې غلو یې زوی بیولی و چې چا بیولی دي یو چا شیطانو ته کړی دی چې دا د نبي جانو دغه لاس پکښې کې دي زه ورښولی چې ده لاس پکښې کې دي دا زوی به دا ستا زوی به دی بیولی نو موږ یې بیولي وروره شخصي زندان یې جوړ کړی دی په یو لنده کوټه کې غورځولي وو دا 3 میاشتې وهل و ټکول د خدای په نعلت یې ولرو مولوي صاحب تا خو د جلال خبرې واورېدې وروره دغه چې دی وایي شخصي زندان یې جوړ کړی دی وایم وروره زندان نه دی ما یو کوټګۍ ده هلته مې هلکانو ته وویل چې دی یو پورې واچوي یو څو ورځې وایم نو کې زما موضوع معلومه شي خو زما په موضوع ځان خبر که زما زوی یې تښتولی و وروره 100 لکه 200 لکه روپۍ راته غوښتې تلیفونونه راته کېدله تانده له بانده ګرځېدم اخر چې مې معلومات وکړئ دا د کلي ملک راته وویله ول ستا د زوی د ورکېدو په مسله کې ول د دغو خلکو لاس دی ما ورته چا ول دغه نبي و دغه جلال ستا زوی تښتولی دی د دې په خاطر چې ته دغه نبي ته پیسې ورپرېږدې دا موضوع تېر شي اخر چې مې مولوي صاحب موضوع ځان ته معلومه کړله چې معلومات مې وکړي هغه دغه د کلي ملک راولاړ شوی دی وروره دا زما زوی غو تښتولی دی د کلي ملک تښتولی دی پیسې یې هم راڅخه یوړلې در به دره یې کړلم هغه دې اوس بندي دی رښتیا هم دا ستاسو خبرې چې مو واورېدلې د جلال خبرې نبي ګل وروره د ستاسو په کیسه باندې موږ ډېر خواشیني شولو خو ته فکر مه کوه انشاءالله د قانون په رڼا کې به د حل لار ورته پیدا کړو رښتیا هم خان صاحب ما چې دا موضوع تعقیب کړل د جلال او نبي خبرې مې واورېدلې ته 100% کې ملامت یې یو خو دا حق ته نه لرې چې ته شخصي زندان جوړ کړې دا خلکو ته جشکنجا ورکړی ده ظلم دې ورسره کړی دی دا خلک سبا ستا څخه تاوان غواړي بل د قانون د لحاظه ته هیڅ حق نه لرې چې د پور په بدل کې د یو چا څخه د هغه لور وغواړې د شرعي لحاظه د قانوني لحاظه د انساني لحاظه ته 100% کې ملامت یې ته نه یې خبر څوک چې په ښځو زرزاتۍ کوي ظلم پر کوي تعلیم ته یې نه پرېږدي یا د پیسو په بدل کې ورکوي یا د ګوتو په بدل کې ورکوي دا د قانوني لحاظه 100% کې جرم دی قانون هغه ته سزا ورکوي ګوره خان صاحب د معلم صاحب خبرې مو واورېدلې ډېر ښې خبرې وکړې معلم صاحب د قانون د نګاه څخه ملامت کړی او ده د شریعت په لار تا ملامتوب یا په بدو کې ورکول یا پر هغې ظلم کول دا سخته سزا لري مولوي صاحب
ستا او د معلم صاحب د نبي جلال او ستاسو ټولو څخه زه بخښنه غواړم. ستاسو کور ودان زه مې کښېنولم، ما ته مې قانوني او شرعي لاره وښوده. رښتیا هم چې ما د دې په حق کې ظلم کړی و، زما سترګې پیسو راپټې کړې وې، شی مې په سترګو نه لیدل او زه مې په دې پوه کړلم. نو زه اوس دې ته حاضر یم چې دغه جرګه هره پرېکړه هره فیصله وکړي، زه پر دواړو سترګو منم، هر بار چې راباندې کښېږدي هغه ته زه حاضر یم. خان صاحب ستا یې کور ودان چې زما او د معلم صاحب د نبي ګلو د خلکو خبرې ومنلې، خو ته به یو کار بل هم کوې چې هغه ملک او د هغه ملګري چې کوم تا په خپل زندان کې بندیان کړي دي هغه به ته راباسې په کلي کې او ټولو خلکو ته به رسوا کوې، د هغه بعد به حکومت ته په لاس ورکوې چې حکومت سزا ورکړي. خان صاحب مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې. رښتیا هم د دې کلیوالو زموږ ستا څخه دا غوښتنه ده چې نور به ته خپل شخصي زندان بندوې، خلک به دې ته نه هڅوي چې هغه د آرام کښت وکړي، خلکو ته به په سود پیسې نه ورکوي، د هغو خلکو دفاع به نه کوي چې هغه خپل لور او خور د پیسو په مقابل کې یا د بدو په مقابل کې ورکوي، د هغو خلکو دفاع به نه کوي چې په ښځو باندې زور زیاتی او ظلم کوي. دا زموږ ستا څخه یوه غوښتنه ده. نو معلم صاحب ستاسو یې د ټولو کور ودان خدای دې خیر درکړي، ډېرې ښې خبرې مو وکړلې. زه خو سر د اوس حاضر یم چې ستاسو په حضور کې ملک او د هغه ډله راوباسم او ستاسو په مخ کې شرمنده ودروم او پر هغه سربېره بیا حکومت ته په لاس ورکړم چې د نورې پای راشي. او دې ته هم حاضر یم چې ستاسو سره یو ځای ملګری سم دا کلي ته بل ملک وټاکم او د دغه ځای څخه سره ولاړ شو ولایت مقام ته یو عریضه وکړو چې موږ تاسو ته یو کلینیک یو مکتب را جوړ کړي. زه تاسو سره په ټولو چارو کې نور زه ستاسو سره حاضر یم او هغه پیسې چې زما پر نبي باندې دي ما در سره وربخښلې دي، زه در تېر یم، ما ته خدای پیسې راکړي دي، زه د نبي پیسو ته نه یم اړ. خان صاحب ستا یې کور ودان اوس به داسې وکړو چې کوي به خدای د خیر سره تاسې به برته روغه سره وکړئ، دوی به ستا سره روغبړ وکړي او نور مو ستاسې ګرځئ وکړي خلک یو د ورورګلوۍ په فضا کې به ژوند سره وکړو او د دغه څه بالا پر دغه ځای باندې اتفاق وکړو چې نور موږ ستاسې د دغه جنګ و د دغه سود و د دغه بدبینۍ اصلات واخلو. خدای دې تاسې هم خیر درکړي و دوی ته هم نبي ګله را سره روغبړ ورسره وکړي. خان صاحب ستاسو ټول یې کور ودان چې د دې جرګې خبره مو ومنله. که چېرې موږ تاسو په خپل کور کلي وطن کې داسې جرګې ولرو هېڅکله به د داسې مشکلاتو سره نه مخ کېږو چې هره ستونزه په کلي کور وطن کې باید داسې یو جرګه راوغواړو، په مشوره سره هغه مشکل حل کړو او انشاءالله ښه په خوشحالي ژوند به ولرو. بس نو راځئ د خیره ستاسو په مخ کې هغه جنایتکاران راوباسو، هغه په خپله سزا هلکه به